درنو لیدونکو السلام علیکم. لوړپوړي طالب چارواکي وایي د اعدام سزا به بیا پیل شي. د طالبانو مخکینی واکمنۍ کې د دعوت او ارشاد امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري مشر وایي افغانستان کې به یو ځل بیا د اعدام او بدن غړو غوڅولو په څیر سزا ورکول پیل شي. ملا نورالدین ترابي چې اوس د طالبانو حکومت کې د زندانونو اداري مشر دی له ای پی خبري اژانس سره مرکه کې د امنیت لپاره د بدن غړو پرې کولو سزا اړینه بللې ده. نوموړی وایي ښایي دا ځل به د تیر په څیر دغه ډول سزاګانې په عام محضر کې نه ورکول کیږي. خو نوموړي د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال د سزا ورکولو پر څرنګوالي نیوکې رد کړي دي. نوموړی وایي هیڅوک یې باید موږ ته راونه ښایي چې زموږ قوانین باید څه ډول وي. مخکې دغه ډول سزاګانې یا د کابل سپورټ لوبغالي کې ورکول کېدې او یا هم د ښار په جامع عیدګاه کې عملي کېدې. هغه مهال ترابي د دعوت او ارشاد امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري مشري هم کوله او د عدلي وزیر هم پاتې شوی. د نوموړي نوم د ملګرو ملتونو په هغه لیست کې شامل دی چې بندیزونه پرې لګېدلي دي. له ای پی خبري اژانس سره مرکه کې نوموړی وایي په لوبغالي کې زموږ لخوا د سزا پر عملي کېدو هر چا نیوکې کولې خو موږ د دوی د قوانینو یا سزاګانو په هکله هیڅ نه دي ویلي. ترابي وایي د طالبانو وزیران اوس په دې هکله بحث کوي چې آیا دغه سزاګانې په عام محضر کې ورکول کیږي او که نه او په وینا یې دوی به په دې تړاو یوه پالیسي جوړه کړي. د اګست پر 15مه نیټه چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی د دې ډلې په هکله یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې وایي بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي. همدا پنجشنبه د بشري حقونو سر اداري خبرداری ورکړی چې طالبانو په هرات کې کور په کور د یو شمېر پیژندل شوو ښځو لټون کړی. له کوره بهر یې د ښځو پر تګ راتګ بندیزونه لګولي او دغه راز یې د ښځو لپاره د کالیو مینځل هم بند کړي دي. او له دې مخکې د اګست پر 15مه د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې طالبانو د هزاره لږکۍ اړوند 9 کسانو په ډله ییزه وژنه کې لاس درلود. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي انګیلس کالمارد له دې پیښې وروسته ویل دا بېرحمانه وژنې د طالبانو پخواني ریکارډ راپه یادوي او د طالبانو واکمنۍ کې د بګنونکي وضعیت پر لور یوه اشاره ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.